د لقمان حکیم نصیحتونه. پوښه چې هیڅ شی د الله جل جلاله څخه پټ نه دی. هر څومره چې کولی شي میلمه سره مهربانه اوسه. له بدانو څخه هیڅ وخت د نیکۍ او ځوانۍ طمع مه کوه. له الله جل جلاله سره صادق او له خلقو سره په انصاف چلیږه. د نورو نیک کار په خپل ځان مه تپه. د علم په مرسته د انسان وحشت او ډار له منځه ځي. ادب او عاجزي هیڅ هم مه هېروه. له نیکو او ایماندارو خلکو سره مشوره کوه. خپل رازونه دې فقط له ځان سره وساته. د خبرو په وخت کې د نورو خبرې مه پرې کوه. له بدانو او جاهلانو سره بنډار مه کوه. لږ خبرې کوه. په بدکارۍ کې له چا سره لاس مه یو کوه. په هر کار کې په خپله ابرو له لاسه مه ورکوه. مصرف دې له پیداوار څخه کم ساته. څومره چې ګټې له هغه څخه دې باید مصرف کم وي. هیڅوک د چا په مخ کې مه رسوا کوه. په لمانځه کې چې درېږي خپل زړه وساته. د مور او پلار وجود غنیمت وشمیره. مراعات کوه تر هغې چې خپل ځان خوار نه کړي. بې ځایه وینا کوونکې او لویي کوونکې مه اوسه. د خبرو په وخت کې لاسونه مه ښوروه. د نورو مال او مقام ته طمع مه کوه. د نن کار سبا ته مه پرېږده. د جاهلانو سره په خاموشۍ او سکوت ژوند کوه. د نورو نصیحتونه او مشورې مه هېروه. په لږ خبرو، لږ خوړلو او لږ ویده کېدلو ځان عادت کړه. له مور او پلار سره د نیکۍ چلند کوه. که چیرې خلک تا په هغه صفت موصوف کړي چې ته یې وړ نه وي، مه مغروره کېږه. ځکه د ناپوهانو په وینا هېڅکله هم له تیږې څخه زر نه جوړېږي. د نادانانو څخه تیښته کوه. هغه څه چې الله جل جلاله درکړي پرې خوښ اوسه. لمونځ هغه قسم چې ښایي ادا کړه. هغه دوست ته دوست ووایه چې په سختۍ کې در پکار شو. د ښځې او اولاد د بې ځایه غوښتنو پیروي مه کوه. عمر او روزي په حساب او کتاب ده، نو له هیڅ چا نه مه ډارېږه او مه ترې طمع کوه. رښتیا خبره مه پټوه او درواغ خبره له چا سره مه کوه. د خلکو د مال حساب مه کوه. عمر د عبادت او بندګۍ لپاره غنیمت وشمیره. له نورو سره په کبر او غرور رفتار مه کوه. له عالمانو او هوښیارو خلکو سره تعلق وساته. د خلکو په اصلاح کې یوه ذره سستي هم مه کوه. د ولاړو خلکو په حضور کې مه کښېنه. د زنانه‌یي خوی او لباس نه ډډه وکړه. له خپلوانو سره خپلوي مه پرې کوه. په هغه څه چې نورو ته یې نصیحت کوي په خپله پرې زر عمل کوه. د میلمه په وړاندې چاته غوسه مه کوه. د ځوانۍ په موسم کې د دواړو جهالونو کار وکړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.